انګوټه چاپ مالک وي د کمپنۍ او پی ایچ ډي ډاکټر ځان سره ساتلی وي چې کوم هغه ادارې چلی دا ولې چلی د پی ایچ ډي ډاکټر سره سکل دی او هغه سره پیسه ده دته مقرر کړی دا دی الته کنټریبیوټ کوي لګیا دی تاسو له بزده مضاربه مثال درکما مضاربه کې هر سړی بزنسمن جوړ شو پورا قصې پسې کوله خلک پکې او خویدل کو نه خویدل وجه سوا هغه سره د تجارت سکل نو موجوده زما یو سوال لدی مطابق دی چې مختلف خلک مختلف اهدافو د لپاره کار کوي په مختلف میدانونو کې ډیر خلک داسې دي چې د هغې اهداف مکمل شي خپل هدف ته ورسي او مقصد ته ورسي ډیرو خلکو کم اهداف چې وي نو هغه خو یا صرف قولي شکل ته راشي د خولي هدف او مشورې هدف پورې عملي شکل ته لاړ نشي ډیرو خلکو عملي شکل ته لاړ شي خو تکمیل ته ونه رسي نو دا څه وجه کیدی شي مولانا عبد الله صاحب ډیره مهرباني جزاک الله خیر خوشاله اوسئ ډیر ښایسته سوال تاسو وکړ د دې بنیادی وجه دا ده چې بعضې خلک اهداف جوړ کړي خو د اهداف دپاره چې کوم طریقې کار دی یا کوم څیزونه پکار وي هغه څیزونه پکې نه وي د هغې د وجې نه هغه تکمیل ته نه رسېږي د مثال په توګه باندې که یو سړی ووایي چېرې زه ښایسته چای څښل غواړم او که دلته دا پته نه وي چې په دې چایو کې به اوچه چای هم پکار وي د چا څه دې ښایسته خوږه ګوړه هم پکار وي او د سواد د یخې چینې اوبه به هم پکار وي او لږ به خوټ کول هم پکار وي دا درته پته نه وي نو ستاسو څه خیال دی چې دی به ښایسته چای وڅښلی شي نشي څښلی نو دا ضروري ده چې کوم هدف وړو چې د هغې انګریډنټ یعنې عناصر کم دي په هغه عناصرو باندې ځان پوه کړو دویم هغه عناصر به موږ د کم ځای نه حاصلو په هغې باندې ځان پوه کړو دریم په مونږ په شخصیت کې کم صلاحیتونه مونږ له پکار چې هغه صلاحیتونه په ځان کې راولو چې دغه اهداف مونږ حاصل کو نو په هغه صلاحیتونو باندې کار پکار دی او څلورم اسې ماحول جوړول پکار دی چې دغه عناصر دغه صلاحیتونه دغه وسایل په هغه ماحول کې رايوځای شي او هغه نتیجه خیز شي زه بیا هم هغه مثال ورکم کو چېرې اوچه چې جدا پرته وي پی جدا پراته وي ګوړه جدا پرته وي اوبه جدا پرته وي او موږ ته پته م نه چې جوړېدی شي نه جي دا ټول به زه رايوځای کوم او په پتیله کې به اچوم او ښه مزېدار دړې یا اور به پسې بلوم نو خوټ کوم به نو دې نه به چای جوړېږي نو دویمه دا خبره ده چې کم عناصر کم وسایل دي هغه د پیژندلو نه وروستو رايوځای کول او ماحول جوړول پس ته هغې نه به دا نتیجه خیز کېږي او د دې نه به نتیجه راوځي نو کله مونږ خو اهداف جوړ کو مونږ ته د هغې د عناصرو او د وسایلو پته نه وي او بعضې خلکو ته د عناصرو او د وسایلو پته وي خو هغه دا چې د عناصر او وسایل به څنګه پیدا کېږي او بعضې خلکو خو په عناصرو او وسایلو باندې ډېر محنت وکړي خو په خپل ځان محنت نه کوي خپل ځان کې هغه صلاحیتونه نه پیدا کوي چې د هغې په بنیاد باندې د هغه اهداف ته ورسیږي نو چې دا هم پیدا کی او وسایل هم پیدا کی او هغې دپاره بیا ماحول هم جوړ کی نو انشاءالله العظیم خامخا به د خپلې نتیجې او هدف ته رسیږي جی او بل سوال دا چې بعضې نیم خلک هی سره سکلز وي خپل لکه په یو میدان کار کول غواړي نو د سره علمي سکلز شته د دې او د سره معاشي استحکام نشته لکه په هر میدان کې چې ته کار کوې نو تا ته معاش پکار دی چې ته معاشي مضبوطي خپل هم مضبوطي نو ستا ذهن به هغه طرف ته فارغي بل به کوم میدان چې ته کار کوې نو دغه میدان دپاره معاشي وسایل تا سره پکار دي ډېر خلک داسې دي چې سره دواړه شته نو هغه خو نور لا نور دی ډېر خلک داسې دي چې هغه سره سکیل شته خو معاشي استحکام نشته بیا ډیر په معاشره کې خلک داسې دي چې هغه سره معاشي استحکام شته خو سکیلز نشته اوس دا کا چا سره چې سکیلز دي دی وایي چې زما دا کم سکیلز دي زه په معاشره کې کار وکړم معاشرې ته فایده وشي دی د معاش نه کمزوري دي کم سره چې معاش دی هغه سره دا شی نشته داسې څه د دې په منځ کې پکار دي چې دا چا سره سکیلز دي د معاش والے سره رايوځای شي او دی په شریکه دا کار وکړي او دی د خپل چې کوم معاشرې ته د سکلز نه فایده ده دا ورسوي ماشاءالله ډېر زبردست تاسو سوال وکړو دا زه به تاسو یو دوه مثاله درکړم جنید جمشید هغه سره د سکل نه خو هغه سره شهرت و جی بالکل هغه شهرت و کله چې معاشي بدحالي په هغه باندې راله
دا خو نیک انسان خو وو. جی جی نو بعضې نیکانو تاجرانو دا سوچ وکړو چې هغه سره شهرت دی او مونږ سره معاشي استحکام دی، ولې نه چې دا دواړه یو ځای شي، دی به هم معاشي طور مستحکم شي او هم بشري څیزونه مخکې لاړ شي او زمونږ به بزنس هم وشي چې هغه را یو ځای. تاسو ګورئ نن هر ځای کې جې ډاټ شته دی. دویم دا اوس وګوره MTJ مولانا جمیل هغه فاونډیشن هم جوړ کو او MTJ برانډ هم جوړ کو. نو دا ولې هغه په خپلو پیسو جوړ کړه، خو هغه سره یو علمي شخصیت هم دی او یو شهرت ورسره هم دی. دواړه چې را یو ځای شو نو چې کوم تاجران دي هغه هم په سیم فارموله باندې دغه شو او هغه تاسو ګورئ MTJ هاوس هم روان دی او MTJ فاونډیشن هم روان دی. نو دقه شانتې چې کوم خلکو سره سکیل دی او هغه واقعي او په صحیح بنیادو کې دی نو هغه د خپل سکیل ایډورټایز کی. نن سبا خو د فیسبوک او د واتس اپ او د یوټیوب زمانه ده، هغه دا وایي چې زما سره دا صلاحیتونه دي او د دې د صلاحیتونو په بنیاد باندې زه دا کار په معاشره کې کول غواړم. د دې لپاره دا وسایل پکار وي او طریقې کار به دا وي چې زما سره چې کوم صلاحیتونه دي د هغې به دونه پرسنټیج ماته ملاویږي او چې کوم انویسټر دی کوم پیسه لګولو والا دی هغه ته به دونه ملاویږي او یو مفتي صاحب د پکې انوالو کړي چې د دې شریعت ماډل هم جوړ کړي چې د شریعت په رو سره دا به څنګه وي، دا خپل شراکت چې کوم دا به څنګه وي هغه دې هم پکې انوالو کړي چې موږ سره باقاعده یو مفتي صاحب به هم شامل شي، هغه د شریعت په نظر سره ګوري. نو دغه کس ته به خامخا په دې معاشره کې خلک ملو شي او هغه ته به ان شاء الله العظیم کولیبریشن او شراکت به وکړي او د هغه د سکیل به مخ په وړاندې بوځي. کله کله مونږ خو وایو چې مونږ سره سکیل دی خو په هغه سکیل کې مونږه پوره ماهر نه یو چې دوه څلور تپوس رانه بزنسمین وکړي بیا رانه ګاډې خطا وي. تاسو له به زه د مضاربې مثال درکمه، مضاربې کې هر سړی بزنسمین جوړ شو پوره قصې پسې یې کولې، خلک پکې وښویدل که ونه ښویدل. وجه سوا هغې سره د تجارت سکیل نو موجوده، هغې سره د تجارت چې کوم الف با تا ده هغې باندې نه پوهېدله، د تجارت چې کوم اصول دی په هغې نه پوهېدله. نو پیسه خو ډېره راغلله خو سکیلز نه وو، پیسه هم غرقه شوله او خلکو شهرت هم پکې لاړه او هر یو څیز لاړه. نو چې کوم خلکو سره سکیل دی او فن دی واقعي معنو کې چې هغه سره فن وي خامخا به خلک راځي او د سره به چې کوم دی کولیبریشن کوي. ځکه چې بزنس کمیونټي غواړي زما بزنس دی ایکسپینډ شي او د هغې په بزنس کې عمده سکلفل خلکو له هغې تنخواګانې نه ورکوي. انګوټه چاپ مالک وي د کمپنۍ او PhD ډاکټر ځان سره ساتلی وي چې کوم دی نو هغه ادارې چلی. دا ولې چې د PhD ډاکټر سره سکل دی او هغه سره پیسه ده ده ته یې موقع ورکړې ده دی هلته کنټریبیوټ کوي لګیا دی. نو که څوک په واقعي معنو کې سکلفل وي او ماهر ورسره وي نو بیا به خلک راځي ده ته به مینت کوي. خو زما په خیال باندې هغه لیول والا سکلز ډېر کم دي چې خلک ما ته مینت وکړي، بلکې تاسو ګورئ سکل والا خلک نورو خلکو ته مینت کوي. کم چې د سکل والا خلک نورو ته مینت وکړه تاسو پوه شئ چې سکل کې کمزوري شته. تاسو ته بل مثال درکوم، تاسو گاډي خدای نه خواسته اکسیډنټ شو او هغې کې ډینټ وینټ راغی نو په دې چرڅه کې خو به ډېر ډینټران وي، تاسو یې کوم یو له بوځئ؟ ماهر وي انورو لیول نه بوځئ، ای ماهر نه وي سکل خو هغې سره هم وي او په دې بل باندې رش وي. نو مطلب دا دی چې بعضې خلکو سره سکل شته دی خو هغې ماهر فی الفن نه دي، ځکه خلک ورته غاړه نه ږدي. چې په صحیح معنو کې وي خلک به غاړه ږدي او ان شاء الله العظیم دغه شانتې کولیبریشن به کېږي او مخ پر وړاندې. او ډاکټر صاحب دا څنګه دا خو د هغې کسانو دپاره چې د معاشرې د پیدې دپاره کار کول غواړي، معاشره ته پیده رسول غواړي او هغه سره سکلز نشته خو هغه سره پیسه ده، معاش فاینانشلی هغه مضبوط دی، نو د هغه به اوس څه داسې کوي چې هغه ته داسې سړی میلو شي چې هغه په د خپل فن کې ماهر وي لکه د هغه دا پیسه ضایع نشي د هغه نه، داسې د خلکو په لاس لاړه نشي چې هغه آینده د معاشرې د پیدې رسول نه توبه وباسي چې زه پیسه لګوم خو معاشرې ته څه فایده نه کېږي. نو دا کم چې معاشي مضبوط خلک دي دوی به مخکې څه داسې قدم اوچتوي چې دوی داسې کس والي او د داسې کس په هنر باندې پیسه خرج کړي چې معاشرې ته د پیدا ورسي، د داسې کس په لاس دی لاړ نشي چې دی د معاشرې د پیدې نه توبه وباسي. ماشاءالله ډېر ښه سوال دی. زه اکثره تبلیغ والا مثال ورکومه، تبلیغ والا چې چېرته لاړ شي کلي ته وایي لکه زاړه ملګري پکې کم دي، نو په زړو ملګرو پسې ګرځي، نو زړو ملګرو نه د کلي حال احوال وایي، کوم سړی پکې بدماش دی، کوم سړی پکې ډاکټر دی، کوم پکې انجینیر دی،
هغه پوره حال احوال وایي نو په نیمه ګنټه کې یا په ګنټه کې د پوره کلي نه خبر شي. جی جی نو مولوي صاحب راشي، مولوي صاحب ستا یو کلاس فیلو مې راوستی، تاسو سره ملاقات. مولوي صاحب حیران شي، لکه ته عجیبه غوندې خلک دي، ما سره کلاس نه. ډاکټر صاحب مو سره یو ډاکټر صاحب دی، اته سره ملاودل غواړي. ډاکټر صاحب سره ډاکټر ملو کی، انجینیر سره انجینیر، استاد سره استاد ملو کی. تاسو د لوکل خلکو نه د زړو ملګرو نه ډیټا والی. نو چې کم صحیح تاجر وي پکار دا چې اغاز سکلفول یم نو رادي شي زما د پټ پټ معلوماتو کی. جی جی زما کم متعلقین دي د اغینه تاسو کی، ما کم د سبق ولې د اغینه تاسو چتر من گاوند دي د اغینه تاسو کی. جی جی نو هغه ته پته ولګي چې کړه دا کوټه ده وی په ظاهر لباس د چا چې دوکه نشي مینځه ګوره چې چغزي د کمټاق دا کولال نه دی، کولال جی جی دې چې دا منګي او دا ټول چیزونه جوړ کې او څوک د 300 روپو منګي اخلي نو اومه ټنګي را ټنګي کنه ټنګي دا مونږ ولې ټنګو چې دا اس کو درس پکې بیا صحیح ټنګ نه کوي. نو چې سکل وسره یو صحیح ټنګ نه کوي کنه هغه سره د معاملې نه کوي، او چې صحیح ټنګيږي هغه سره د معاملې کوي. جی جی نو دا غي آسان حل دی چې چا سره معاملې کول غواړي د هغه د خلکو نه تاسو کی او ځان د خکر کی معاملې د کوي، بیا به هغه رول ماډل جوړیږي، بیا به نور خلک هم راځي وغه سره به معاملات. این دغه فن ماهرین سره د ملوشي او د په جج کی بالکل چې زما دا کوم زه د معاشري د پیدې لپاره کوم خپل پیسې لګوم نو دا زما ځای نشي. بالکل ډیره مهرباني ډاکټر صاحب، الله تاسو خوشاله او آباد لري. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.